الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نننی درس د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر د مقدمه دریم درس دی. په نننی درس کې به هم د قرآن عظیم شان د نزول تاریخ او د قرآن عظیم شان سورتونه او د قرآن عظیم شان سپاره آیاتونه رکوګانی حروف د دې اړوند یو لږ خبره وکړو. د قرآن عظیم شان نزول درې واري ثابت دي. هغه په دې ډول چې په ابتدا کې دغه بشپړ قرآن عظیم شان په لوح محفوظ کې یوازې و. نو رب عز وجل د لوح محفوظ څخه د قرآن عظیم شان پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو دم نه دی نازل کړی، بلکې دغه قرآن عظیم شان په قدر د ضرورت نازل کی. په دې کې وجه دا وه چې دا قرآن عظیم شان دا اصلا د خلکو روحاني علاج دی. لکه یو ناروغ چې په تبه اختی او یا د تبې ترڅنګ په زکامو د ستوني ناروغي او داسې په نورو ناروغیو اخته وي، نو ډاکټر دا مریض راوغواړي، ورته ووایي چې دغه پلانکی قسم ګولۍ یو یا دوه یا درې دا ته وخوره، یو هفته بعد راسه یا 5 ورځې راسه زه بله نسخه در کوم. بیا هغه ناروغ ولاړ سي، هغه دوا چې وخوري راسي، ډاکټر بله دوا ورکړي. بیا ورته ووایي چې ته 2 ورځې ولاړ سه راسه زه به بیا بله دوا درکړم. دا ځکه چې په ده کې 2 او 3 ناروغۍ وي، که چیرې د دې ټولو ناروغیو دوا په یو ور باندې ورکړي نو هغه ناروغ باندې زور کوي او ځینې ورکېږي. نو په تدریج په 2 یا 3 وارې دوا ورکړي. همدغسې انسانان په روحي ناجوړیو اخته وه، خورا په ډېرو ناروغیو اخته وه. که چیرې د قرآن عظیم شان یو دم نازل سوی وای نو بیا به د دې خلکو علاج صحیح نه وای سوی، بلکې یو ځلې ځینې احکام نازل سوه په شروع کې د اسلام. مثلا فقط کلمه ویل شرط وه، لمونځ نه و، روژه نه وه، زکات نه و، حج نه و. دا لکه هغه اول وارې چې ډاکټر 2 قسمه ګولۍ ورکړلې د تبې، د زکام شی نه و ورکړی، د سردرد شی نه و ورکړی، د ملاریا او مورکا شی نه و ورکړی. فقط دا 2 قسمه ګولۍ د تبې د یو خاصې تبې دپاره ورکړې وې. کله چې د هغه خلاصې کړلې بل وارې رالی بیا بل قسم دوا ورکړه. نو په شروع کې فقط د لمونځ دا یو روحاني علاج و، هغه هم 2 وخته و، سهار و ماښام. د لږ وخت په تېرېدو سره بیا د زکات حکم نازل سو، د روژې حکم نازل سو، لمونځونه 15 سوه. په تدریج شراب حرام سوه، سود حرام سو او جهاد لازم سو، ځنو ټول احکام نازل سوه. نو دغه په تدریج قرآن عظیم شان په دې وجه باندې نازل سو. او بل دا چې په قرآن عظیم شان کې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. موږ یقینا دا قرآن نازل کړی دی او موږ یې ساتونکي یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا قرآن نازلېدی نو صحابه به یاداوی، پر ډبرو به لیکل کېدی، پر غټو پاڼو بلګو باندې به لیکل کېدی، د حیوانانو پر پوستو به لیکل کېدی، پر تختو به لیکل کېدی، ځینو به یاداوی. دا چې کرار نازلېدی نو د خلکو په سینو کې به ښه تراک کښېنستی. که چیرې یو دم نازل سوی وای ممکن د ځینو خلکو څخه وتلی وای، د ځینو خلکو څخه ورک سوی وای. نو الله جل جلاله داسې د دې قرآن حفاظت وکړي چې د خلکو په سینو کې میخ کړي. د ډېرو صحابه و یاد و د قرآن عظیم شان. په هغه کې مشهور دغه صحابه دي چې پیغمبر علیه السلام یې نومونه یاد کړي دي: زید بن ثابت رضی الله عنه، ابی بن کعب رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. او په ځینو روایاتو کې بیا د نور اصحابانو نومونه ذکر شوي دي. د مثال په ډول په یو حدیث کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پر ځای کې د ابو زید رضی الله عنه نوم یاد شوی دي. په بل ځای کې بیا د ابی بن کعب رضی الله عنه پر ځای د ابو دردا رضی الله عنه نوم یاد شوی دي. او یو روایت کې بیا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پر ځای د ابو زید
نوم یاد سوی دی لکه مخکې چې مو وویل. خو په هر صورت دا صحابه ډېر مشهور و چې نبي علیه السلام فرمایلي وو چې تاسو د دې څخه قرآن کریم زده کوئ. دا وتلي قاریانو په صحابو کې قرآن به یې یاد کړی و. خیر نو د اول ځل د لوح محفوظ څخه قرآن عظیم شان دفعتا واحدتا راواخیستل سو او په اسمان کې یوه کوټه ده چې ورته بیت العزت وایي. په دې اول اسمان کې په دې کوټه کې قرآن عظیم شان کښېښودل سو. دا چې په دې اسمان کې د قرآن عظیم شان کښېښودل سو دا د قرآن عظیم شان نازلېدل وه. دغه نزول د قدر په شپه باندې دی لکه رب عز وجل چې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا موږ د قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی. او د دې نزول څخه وروسته بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوندانه 40 کال یو د رمضان المبارک د میاشتې 21 شپه وه چې د حرا په غار کې پیغمبر علیه السلام عبادت کاوه. ناګهانه جبرائیل علیه السلام راغلی او د سورة علق لومړني 15 آیاتونه یې پر ده باندې نازل کړل. نو د قرآن عظیم شان نزول شروع سو. دغه نزول وو په 23 کاله کې پای ته ورسېدی. لومړنی صورت یا لومړني آیاتونه د سورة علق لومړني 15 آیاتونه دي او آخرین آیت د قرآن عظیم شان دغه آیت دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا یو وروستی آیت. دا دوه نزوله سوه تفصیلي. او یو دریم نزول بیا علما هغه شی چې د اول ځل لپاره په لوح محفوظ کې ډېر پخوا څومره پخوا چې د الله په علم کې وي دا قرآن منقوش کاوه په ازل کې الله عز وجل دا کار کاوه. دا هم یو نزول خلق یاد کړي. د دې سره نو 3 نزول مشهور دا 2 نزول دي. د قدر په شپه دفعتا واحدتا دا یو نزول دی قرآن عظیم شان. او دوهم نزول بیا د نبوت د لومړي کاله څخه راپیل د 23 کالو په اوږدو کې سورتن نجمن آیتن دا دوهم نزول. او دا قرآن عظیم شان چې نازل سوی دی د وحی په ذریعه باندې. وحی اصلا دا خفي اشارې ته ویل کېږي. په سعارې باندې یو چاته په غوږ کې خبره کول دې ته وحی ویل. پټ یو شی چاته ویل دا د وحی لغوي معنا ده. او په اصطلاح کې د الله عز وجل د لوري څخه یو پیغام و خپل خاص استازي ته د ملائکه په واسطه یا مستقیما. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې وحی کېدلې دا په 2 قسمه سوي. اولین قسم وحی دا رؤیای صالحه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا پیغمبر سوی نو پر 6 میاشتې صادق رښتین خوبونه لیدل. همدا وجه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي خوب صحیح خوب صالح خوب دا د نبوت 40مه حصه ده. څنګه 40مه حصه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت کې 23 کاله تیر کړل. پر 40م کال پیغمبر سو 23 کاله بعد وفات سو. 23 کاله کچیرې پر 6 میاشتو باندې وویشه نو 6 میاشتې ځینې جوړیږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا پیغمبر سوی نو 6 میاشتې پیغمبر علیه السلام صالح خوبونه لیدل رؤیای صالحه. دغه رؤیای صالحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل دا نو د هغه 23 کلو چې د نبوت دوره وه د هغه 40مه حصه کېږي. دا یو قسم وحی وی. دوهم قسم وحی بیا داسې وی چې نبی علیه السلام ته به یو ملائکه راغلل په زړه کې به یې ځینې خبرې ورواچولې لکه یو هاتفي غږ یا حدیث قدسي. او ملائکه به چا نه لیدل. غږ او زګیروی هیچا به هیڅ نه لیدي. نه به نبی علیه السلام ملائکه لیدلی وه نه به بل چا غږ اورېدلی و او نه به مستقیما د الله خطاب و. ملائکه به وه د نبی علیه السلام په زړه کې به یې خبرې ورواچولې. دا دوهم قسم. او دریم قسم وحی بیا داسې نبی علیه السلام ته کېدلې چې یوه ملائکه به راغلل د یو انسان په شکل باندې. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې فرمایي وایي یو ورځ یو ښه ښایسته ځوان رالی تک سپین کالي یې وه تک تور ویښتان یې وه موږ هېچا نه پېژندی او داسې هم نه و چې د لرې وطنه دې راغلی او د سفر څه اثرات یې باندې معلومې لکه تازه چې د کوره راوتلی. لا یرا علیه اثر السفر هېڅ د سفر اثر هم نه ورباندې معلومېدی. بیا د نبي علیه السلام څخه پوښتنې کولې. نبي علیه السلام څخه د ایمان پوښتنه وکړل. نبي علیه السلام چې د ایمان جواب ورکړي ده ورته صدق. وایي موږ تعجب وکړي چې سوال کوي بیا یې تایید کوي. بیا د اسلام پوښتنه ځینې وکړه. بیا د احسان پوښتنه ځینې وکړه.
بیا د قیامت پوښتنه ده. اوږد حدیث. وروسته چې هغه ولاړی نبي علیه السلام پوښتنه وکړله، ول تاسې دا سړی وپېژندئ؟ دوی ورته ویل یا. ول دا جبرائیل علیه السلام راغلی و، تاسو ته یې ستاسو جن ښودی. نو کله به یو ملائکه د انسان په شکل راغله، نبي علیه السلام ته به یې وحی راوړلې. نبي علیه السلام به پېژندي چې دا ملائکه ده او عامو خلکو به نه پېژندي. څلورم قسم وحی دا وی چې نبي علیه السلام ته به وحی راغله لکه یو ډول شپېلکی، کوږهاري بونګی یا د دې مچ بونګهاري نه دی، دغسې. ډېرو صحابو روایات را نقل کړي دي، وایي نبي علیه السلام باندې چې به وحی راغللې، د دې وحیو دومرې زور و چې د نبي علیه السلام په مخ کې به یو ډول سرخي پیدا سوه د ډېره زحمته څخه، او دا مخ به یې داسې سو لکه سرې دانې چې پکښې ماتې سي د انارو، او پر نبي علیه السلام به داسې خولې رالې چې هر څومره یخ به و نبي علیه السلام باندې به خولې لکه د ګرمۍ داسې پر پر را ماتې سولې. او نبي علیه السلام که پر یو مرکب سپور او وحی به راللې، هغه مرکب به دومره دروند سو چې نږدې وغوځار سي، لکه یو مرکب چې یو خوروار شی وړلی سي ته 3 خورواره پر کښېږدي. یو روایت کې راځي چې نبي علیه السلام ښه مبارکه د یو صحابي پر رانه باندې وه چې هغه د ډېره دغه څخه ولړزېدل، د ډېره زوره څخه. دغسې یو بونګی به و، شپېلکی به و، شپېلکی نه داسې غږ به و لکه د مچ د جرس غږ. دا به و صحابو ویل چې دا به موږ اورېدی. خو دغه رقم وحی چې پر نبي علیه السلام راللې، پر نبي علیه السلام به ډېر فشار رالی چې هر څونه یخ به و، خولې به باندې رانلې، او حتی چې بدن به یې د ډېره زحمته ولړزېدی، چې دروند شی چې پر چا کښېږدی او که پر حیوان سپور و هغه به نږدې و چې غوځار سي. او بل قسم وحی چې پر نبي علیه السلام راتللې هغه دا و چې ملایکه به خپل په هغه اصلي شکل ولیدل، لکه جبرائیل علیه السلام چې نبي علیه السلام 2 ځلې په خپل اصلي شکل لیدل. یو اوله ورځ چې وحی راوړله، جبرائیل علیه السلام څنګه چې د شکل او صورت دی په هماغسې شکل کې ورته راغل. پر ده باندې چې دا ډېر وهم و ډار راغلی، وجه هم دا شی و. او یو ځل یې د معراج په سفر کې هم په خپل اصلي شکل. دا هم د وحی یوه طریقه وه چې ملایکه چې څنګه په کم شکل الله پیدا کړی ده، په هماغه شکل به راغلل، دته به یې وحی راوړی. او بل قسم وحی چې نبي علیه السلام ته راتللې هغه دا چې نبي علیه السلام ته وحی وسوې په اووم اسمان، په 5م اسمان کې، په 6م کې، په اووم کې د معراج په شپه باندې. هلته دا جبرائیل علیه السلام استازی تلی و راتلی نه، خو نبي علیه السلام ته دا پیغام راتلی چې دا لمونځونه 5 وه، 50 لمونځونه وه، کراره کمېدل 15 لمونځونه سوه. دا یو بل قسم د وحی و نبي علیه السلام ته په ژوندانه کې په دغه سفر کې پېښ سوي. او اووم قسم وحی چې وی هغه د الله جل جلاله مستقیما بالذات خبرې د پیغمبر علیه السلام سره وی. هغه څنګه وی؟ لکه د موسی علیه السلام سره چې الله جل جلاله خبرې کولې، همداسې د نبي علیه السلام سره د معراج په شپه باندې فکان قاب قوسین او ادنا، نبي علیه السلام سره رب عز وجل ډېرې خبرې وکړلې مستقیم بالذات د ملایکې په واسطه باندې نه وی. او د 8م قسم چې نبي علیه السلام په دنیا کې الله په خپل اصلي شکل لیدلی دی، که یا په دې کې د سلوپو خلوپو اختلاف دی. که یې لیدلی وي مخامخ لکه څوک چې څوک ویني، نو دا به د وحي 8م قسم. خو په هر صورت د 8م قسم کې د سلوپو خلوپو زموږ د اهل سنه والجماعه جوړ اختلاف. او پاته دا نور قسمونه چې مې یاد کړلې، دغه وحي وی چې په دغه شکل پر نبي علیه السلام باندې قرآن عظیم الشان نازلېدی. چې کله به نازلېدی صحابه به یادوي، مشهور صحابه هغه و چې نمونه مو یاد کړل. د دې څخه وروسته چې قرآن عظیم الشان اول وارې نازل سو، دا زوار زیر پیش دا یې نه درلود، بدون زوار زیر پیش شد ورغندي و. وروسته بیا د عبدالملک بن مروان په خلافت کې چې دا د اموي خلیفګانو څخه یو خلیفه دی، د دغه عبدالملک بن مروان په خلافت کې د ده په حکم باندې و قرآن عظیم الشان ته زور زیر پیش شد دا ورکول سو. بعضې مورخین وایي چې دا حجاج بن یوسف ورکړل. حجاج بن یوسف د خپله د عبدالملک بن مروان سپه سالار د فوجو، او هغه سخت ظالم چې مشهور دی په ټول امت کې، چې ډېر صحابه یې شهیدان کړي دي، تابعین یې شهیدان کړي دي، علما یې شهیدان کړي دي، هغه دی دی. او بعضې علما وایي چې دغه حسن بصري، یحیی بن یعمر یا نصر بن عاصم اللیثي دوی دغه نښې کښېښولې د زور زیر پیش، دا یې ورته استخدام کړله. دا چې یو آیت د بله څخه بیلیږي یا یوه رکو د بلې رکو څخه بیریږي. د دې کار ضرورت ځکه پیدا سو چې په اوله زمانه کې دغه مسلمانان ټول عربو د دې قرآن تلفظ صحیح کولی سوای. بیا په تدریج
د اولین اختلاف د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې لیرې سو، ځکه دغه عرب ډیر قومونه و په دې لهجو کې ډیر فرق و، لکه په دا پښتو چې موږ او تاسو یې وایو، په دې په لهجو کې ډیر فرق. د یوې سیمې خلک پښتو یو ډول وایي، د بلې سیمې خلک بل ډول پښتو وایي. د هغه یوه کلمه ده چې ته ووایه، یوه ته ووایه و تلفظ یې که، هغه یو رقم تلفظ کړي، بل یوه ته چې ووایه هغه بل رقم تلفظ کړي. نښه دا اوس چې ما یاده کړل نښه، که چیرې دا زموږ د منطقي خلکو ته ووایه دا تلفظ که، نون شی یې ورته ولیکي ورته دا تلفظ که، دی وایي نښه، او بل سړي ته بیا ووایه ورته تلفظ که، هغه وایي نښه، او بل بیا وایي نښه. په دې منځ کې یو مخرج دی هغسې ادا کوي. دغه یو 3 حروف دي، څوک یو ډول ادا کوي، څوک بل ډول ادا کوي. دا داسې نو په سلګونو کلمات دي. دا خو ما یو مثال درته، پښتو خو لا په یو محدوده سیمه کې ده، عربي خو ډېره لویه ژبه ده په ډېرو هېوادو کې وه. نو دا خلکو به چا یو رقم تلفظ کاوه، چا به بل رقم تلفظ کاوه. آخر هغه چې عثمان بن عفان رضی الله عنه یوازې دا د قریشو لږو لهجه چې په همدې لهجه قرآن نازل سوی و، دغه نسخه قرآن یې پرېښودی، او هغه نورې نسخې چې یمنیانو او د اردن خلکو، د عمان خلکو، د نورو سیمو خلکو په خپله لهجه لیکلی و، تلفظ کړي و، هغه ټولې نسخې یې سره راجمع کړلې، ورکې یې کړلې، ویې سوځلې. پر دې باندې د ټولو صحابو اتفاق و اتحاد رالی چې همدا یوه لهجه پاته سوه. که نه نو قرآن کې به ډېر اختلاف راغلی وای، چا به یو رقم. خو بیا هم په دې تلفظ کې 7 مشهور قرتونه، بیا 10، بیا 11، دا 17 مشهور. تاسو به د بعضو قراو قرتونه اورېدلي چې په تلفظ کې ځینې تغییرات په دنیا کې مشهور اوس هم شته، او هغه ټول منل سوي قرتونه دي، لکه دغه 4 مذهبه چې 4 واړه حق دي، دغه دا 7 قرتونه هم مشهور قرتونه دي. وروسته 10، 14 په هغه کې لږ تفصیل شته، هغه 14 بیا 11 بیا که موقع برابره و هغه تفصیل به هم لکه تاسو چې اورېدلي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دا وایي والشمس وضحیها والقمر اذا تلیها. داسې به تاسو نه یې اورېدلي. دا اوس خو دا دي د اسباب وسایل ستا، خلک یې د یوې دنیا څخه بله دنیا کې هم د قاریانو قرتونه اورېدلی سي. او یا دا چې ځینې ځایونه مشدد دی ویل کېږي، مثلا فطهروا، دا ځینې ځای یو قرات کې مخفف دی، په بل قرات کې مشدد دی. او یا دا چې دا د قسم د کفارې روژې دي، دا 3 ایام متتابعات، یو قرات کې دا د متتابعات لفظ ته، په بل قرات کې نسته. وعلى كل الحال نو بیا چې دا قرآن عظیم شان قرار وغځېدی، نورو منطقو ته دا د عجمو خلکو ښه نسوی تلفظ کولی. بیا دغه و چې د حجاج د عبدالملک بن مروان په زمانه کې زور، زیر، پیش، شدونه، مدونه، وړغدیان دا ټوله ورکول سو. نو بیا به هر چا صحیح تلفظ کولی سوی. او دا قرآن عظیم شان دا ټوله 6,000 آیاتونه یقیني دي. د علماو اقوال خورا پکښې زیات دي. ځینې وایي 6,200 دي، ځینې وایي 6,600 دي، ځینې وایي 6,616 دي. لکه دا چې زموږ په خلکو کې مشهوره ده، قرآن عظیم شان 6,616 آیات. دا یو قول ستا، خو په ټولو اقوالو کې ضعیف قول دی. هغه قول چې مسلم او تر ډېرې اندازې علماو تایید کړی دی، هغه دا قول دی چې قرآن عظیم شان 6,200 آیات نه مشهور قول دی، او علماو تایید کړی قول دی. دا چې 6,000 دی یا 6,600 دی یا 6,616 دی، دا قولونه هم شته. خو په هر صورت 6,000 یقیني د ټول امت باندې اتفاق، او په بلابود کې د علماو اختلاف شته. 10 سپارې دي، 114 سورتونه دي، بعض علما یې 114 بولي، ځکه هغه سورت انفال او سورت توبه دا یو سورت بولي. د سورت توبه په سر کې بسم الله نسته. د بعضو علماو قول دا دی چې دا سورت توبه او سورت انفال یو دي. نو که یو سي نو بیا 114، اصلا 114 سورت، هغه مشهور قول. او دا قرآن عظیم شان 540 رکوع لري. او په دې کې علماو دومره تحقیق کړی دي چې دا هر حرف یې جلا جلا شمیرلی دي. حتی دا معلومه کړې ده چې قرآن عظیم شان 2 لکه او 6,000 حروف لري. ټول قرآن عظیم شان 2 لکه 6,000 حرف دي، الف با تا سا د ار یو. او یوازې د الف حرف پکښې 48,802 ځلې راغلی. او د با حرف 11,228 واره د با حرف پکښې راغلی دي. او په ټول قرآن عظیم شان کې د تا حرف
1119 واره راغلی دي، یا 1119 واره د تا حرف پکښې راغلی دي، او د تا حرف پکښې 1280 وارې راغلی. د جیم حرف دا 3283 ځلې راغلی. ځه نو دا پسې راواخله، ټول حروف یې یاد کړي. زما یو کتاب دی د تلاوت لارښود، کوم هغه پیدا کړي د تحقیق ټول پکښې دي. څو شدونه پکښې دي، څو اړغندیان پکښې دي، مشهور قرا څو دي چې ما یاد کړله چې مال 9 قرا دي، بیا 14 دي، 10 دي، 14 دي، 11 دي. د هغو پرته تحقیق هم په پښتو ژبه پکښې دي، د تجوید قاعدې هم پکښې دي. که د چا علاقه وه هغه دغه دې واخلي، انشاءالله العزیز دغه شیان که یې زده کول اوس که زه ووایم هم کیدای شي په ذهن کې نه کښېني، هغه به نو په لیکلي شکل هم ورسره وي. نو نن درس مو همدومره دی. د مقدمې یو درس یا به یو درس یا به 2 لا پاتې انشاءالله. باره به نو د سورة فاتحې ترجمه او تفسیر شروع کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.